وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور دلسوز په نامه باندې پوښتنه کوي. د ورور بیخي دغه پوښتنه ډیر ملګري کوي. زه یې په تنګ یم، فلسطین ته ځو، د مور و پلار اجازه غواړي که نه. نو محترمه وروره، مخکې له دې نه چې تاسې دا پوښتنه وکئ، ته باید د نن عصر یو څوک چې ځان مجاهد بولي باید له دې نه خبر سي چې د ما تګ هلته ممکن ده که نه. په دغه یو ځان سره فکر وکړه وروره، داسې ښه عاقلانه فکر وکړه د ځان سره، که دا ممکنه وه درته بیا د ما نه پوښتنه وکړه. نو هسې مخکې له مخکې وروره چې بس جذبه درغلې، نو خو 1,000,000 افغانان دي، بس جذبه ورغلي، موږ هم په تنګۍ د ورځې 1000 نفره پوښتنه کوي. نو تاسې ورې دا پوښتنه معلومات ځان ته وکړئ چې ته د موږ له سرحد نه ایخوا ته اوښتی سي که نه. بیا غزا یو ډېر وړکی ځای ده، هغه محاصره ځای ده، هلته جنګ بیچارهګان ټول د تونلونو له لارې نه کوي. نو وروره داسې مستدرکې پوښتنې مه کوئ. یو وارې باید مسلمان په دې ځان پوهي کړي چې زه تلای سم که نه. هسې مازې خلک خبرې څه کوي، ښه په دې ځان متیقن که بیا د ما نه پوښتنه وکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عابد ملنګ په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی په یوې نجلۍ مین وي او هغه نه ورکوي، نو دته جایز ده چې دی وتښتي، یو څو ورځې بیا بیرته راولي. محترمه، تښتول نه دی جایز، دا ناروا ده. که دغسې کار چا وکړه سخت مجازات کړل سي وروره. د چا خور لور ورکول خو چاته په زور نه دی وروره، دا هېڅکله دا جواز نه لري، ناروا ده وروره، جایز نه ده، شرعا دا یو ناروا او بیا په افغاني ټولنه کې د غیرت خلاف کار ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور قاری امیر حمزه انس په نامه باندې پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده چې مثلا بعضې علما وایي چې کله ته رکوع ته ځې، نو د رکوع نه د تللو په حالت کې به ته د لاسونه دغسې خوشې کوي که په زنګنو باندې به یې کږدي. نو دی وی چې بعض علما وی که په زنګنو یې کېږدي نو دا بل رکوع شمارل کېږي. محترمه، په فتاوا تاترخانیې کې یو مسئله ذکر کوي. هلته علما وی که چیرته له یو چا نه سجده رکوع پاتې سوله، نو دی چې سجدې ته لاړ نو ورپو سوله چې ما نه خو هغه پاتې سوې ده، څه ورته وایي، رکوع رانه پاتې سوې ده. نو علما وی که چیرته دا سجدې ته تګ داسې تګ کړی وي لکه د عوامو غوندې، د عوامو تګ همدا ده، منحنیان داسې کوږ تللی وي چې هلته بیا لاسونه په زنګنونو کې ښودل کېږي، نو په ده باندې بله رکوع نسته ده. او که داسې سیده مستقیما تللی وي نو بیا په ده بله رکوع سته ده وروره. دغه مسئله تاترخانیې 2م جل کې سته ده، 176 صفحه. علامه ابن العابدین الشامی رد المحتار کې نقل تیر کړی. لو صلى فلا، دی وایي ان صلى صلاة العوام فلا، لو صلى فلما تكلم تذكر انه ترك ركوعا، فان صلى صلاة العلماء الاتقياء اعاد، وان صلى صلاة العوام فلا، لأن العالم التقي ينحط للسجود قائما مستويا، والعامي ينحط منحنيا، وذلك ركوع، لأن القليل انحناء محسوبة ده للركوع وروره. شامی په 2م جل کې په دې مسئله باندې بحث کړی. الله پاک دې روغ جوړ لره، الله دې نصرت وکړه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. توحیدی ابو کامل په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې کله چې سړی فرض وکړي او سنت پاتې وي، د فرض او د سنتو په مابین کې دلته اذکار او تسبیحات ویلل څرنګه دي، جواز لري که نه لري؟ خادمانو ورونو، نږدې ورځو کې د موږ په بخاري کې هم په دغه مسئله مفصل بحث وی د هغه او د مشکات شریف دواړه بحثونه د ورور ته راولېږئ. وروره دغه دواړه بحثونه در سره واوره. اول د بخاري تحقیق واوره وروره، بیا وروسته د مشکات تحقیق واوره. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور عمر حمزه حقانی په نامه پوښتنه کوي چې د موږ وطن ته داسې یو پیر راغلی ده چې هغه مریدان یې ګډېږي، نو موږ د ده نه وظیفه واخلو که یې وانخلو؟ محترمه، دا تزکیه د نفس چې ده دا داسې یو علم ده چې الله عز وجل د انسان اصلاح پې باندې راولي. نو داسې یو څوک چې ګډېږي، نو زه نه پوهېږم چې د تا په دې سر کې مازغه نسته ده او که څه در باندې سوي دي. یو وارې ما ته وایي چې ګډېږي،
نو یا به د شر دپاره دا پوښتنه کوي. نو بیا چیشته دا پوښتنه کوي چې ګډیږي موږ له هغه نه وظیفه واخلو که نه. نو بیا چې دغه سړی ګډیږي له ده نه وظیفه اخلي ولې هغه غټ ډم نه یې نه اخلي، هغه سندرې چې وایي، خو بیا له هغه نه وظیفه واخله، هغه به زه یم له ده نه ښه ګډیږي او ښه ډول به یې م زده. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یوه مځکه یې په اجاره نیولې ده، مثلا اجاره یو ملګری ورکوي، بیا یې بل ملګري ته ده مثلا په هغه ورکړې ده چې کرایې ته اسباب به زه درته برابروم، دا پروا نه کوي محترمه، دا جواز لري. لکه مځکه د دریم سړي د تا له هغه نه په اجاره نیولې ده، اجاره هغه سړي ته کوې، خو بیا تا بل چاته په دیقاني یا په اجاره باندې ورکړې ده، شیان خرچه او مصرف ته ورکوي، ته بل ته په اجاره ورکړې مصرف ته ورکوي، هغه یې کری درته، دا شرعا جواز لري وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی یو مال نظر کی چې مثلا په ما دې نظر وي، بیا دی یو مال هغه چې نظر کړی ده مثلا کوم مال هغه یې چاته ورکړ، نو چې ور یې که نو دی بیرته هغه مال له ده نه اخیستلی سي که یې نه سي اخیستلی. نو محترمه وروره یو په صدقه کې د علما وی که چیرته چا یو مال صدقه که نو هغه مال بیرته تر اخیستل ورته جایز ده که هغه خرڅوه، اما اولا دا ده چې وایي نخلي. لکه عمر رضی الله عنه یو چاته آس ورکړي و، هغه ضایع کو، معنا سم پالنه نه کوله، خرڅوي. عمر رضی الله عنه تر اخیست رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي مې تر اخله. خو دلته په مال کې فرق شته د محترمه. دغه مال که چیرته داسې مال وي چې مثلا پیسې صدقه کړې ولې نو هغه خو ادا سولې، او که مال و چې په ما د یو مال نظر وي دا به زه صدقه کومه، معنا ذبح کوم به، نو بیا خو هغه ذبح پکې شرط ده، هغه ذبح به خامخا کوي، که ذبح یې ونه کړله بیا نسی کېږي، او که له مال نه بغیر نور شیان ول بیا خو نفس ادا راغله ذاتي. الله پاک دې روغ جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام. محمد معصوم عمری په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې یو چا خپل خور چاته ورکړي، نو هغه سړی 10 کاله کېږي چې لیونی ده، دی وایي زه د خپله خور اوس څنګه کم. نو محترمه چې دا رښتیا لیونی ده او بیرته د جوړښت هغې نه کېږي، نو الحمدلله الله پاک اسلامي نظام راوستلی، لاړ شه محترمه قضا ته د نکاح دې پسخه کي، ځکه دغه نجلۍ چې کینی نو دا خو هم د دې په حق کې ظلم ده وروره. نو ښه خبر دا ده چې هغوی دې د نکاح پسخه کي او دا دې بل چیرته واده کړل سي. الله پاک دې روغ جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام. سید عمران آغا په نامه یو ورور پوښتنه کوي، یو سړی ده دکاندار ده، شی په 100 روپۍ راوړي خرڅوي په 220 روپۍ باندې، نو محترمه په شرع کې ګټه معلومه نه ده چې څومره اندازه به صرف د مالکیانو رحمهم الله د هغوی مذهب دا ده چې یو شی مثلا 100 روپۍ ده، نو 100 چې 3 برخې کې نو هرې برخې ته یې 3 رسیږي، نو دی وی د ثلث اندازې قدر ته سړی ګټه کولی سي، مالکیان وی له دې نه زیاته نسي کولی، یعنی 3 روپیو په اندازه پورې شی د په 100 اخیستی، نو د هغه شي قیمت چې ده نو هغه یو ثلث اندازه قدر ته ګټه کوی سي، زیات نسي کوی. دا د مالکیانو مذهب د وروره. اما د مونږه د احنافو د حنابلو د شوافیعو مذهب د بایع د مشتري په مابین کې چې په کومو پیسو جوړښت راغی هغومره ګټه جایز ده، خو چې تر څو پورې خیانت او غش نه وي. الله پاک دې روغ جوړ لره، کامیاب اوسي، جنتي سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظو ناصر سه. اسد اسحاق زی په نامه یو ورور د ایران نه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه داسې ده چې دغه د بحرونو په اوبو باندې اودس څه رنګه ده، یعنی کمې اوبه چې په بحرونو کې دي په دې اوبو دی وي دا تروي او تروشي دي په دې اودس څه رنګه ده، جواز لري که نه لري. محترمه هغه اوبه چې په دریابونو په بحارو کې تروشي اوبه په دې اودس جایز ده، و اودیه و عیون و آبار و بحار، د بحرونو په اوبو اودس جایز ده. صرف یوه خبر سته محترمه، علما وی کومې اوبه
چې د مالګې اوبه چې اول اوبه بیا وروسته مالګه ترې نه جوړیږي. دغه اوبه چې وروسته مالګه ترې جوړیږي، لا تر اوسه مالګه نه ده ترې جوړه سوې. علامه حسکفي رحمه الله دور المختار کې وایي چې په دې اودس جایز ده، خو که دغه اوبه یو وارې مالګه وګرځېدله بیا دې ویلې کړلې، په هغه ویلو باندې ویلې سوي ذوبان سوي اوبو باندې بیا اودس نه ده جایز. اما علامه ابن العابدین الشامی رحمه الله چې کوم تحقیق رد المحتار کې کړی ده، دی وایي چې نه، د مالګې اوبو باندې مطلقاً که هغه لا کلکه سوي نه، مثلا چینې نه اوبه راوځي مالګینې اوبه، نو دا بیا کلکېږي، لا کلکې سوي نه یم اودس نه ده پې جایز، ځکه دا طبع د اوبو نه ده. او یو وارې کلکه سي بیا یې ته ویلې کې یا په زمي کې چې هغه اوبه بیا کلکېږي او په اوړي کې ویلې کېږي. یعنې لنډې دا چې د مالګې په اوبو باندې اودس جایز نه ده وروره. اما د دریاب اوبه چې دا د مالګې اوبه نه دي محترمه، تروشې دي خو د مالګې اوبه نه دي، په دو اودس جواز لري. الله پاک د روغ جوړ لره. علامه ابن العابدین الشامی رد المحتار کې اول جول کې بحث کړی ورور، الله دې ښه لره.